السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم مینه او درنښتونه ومنئ. درې واړه حاضر شوي یو چې په یوه نوې موضوع بحث وکړو. تیره موضوع زموږ د خپرونې هغه خلک به څه وایي تر عنوان لاندې وه. بحث مو کړی و، تاسو ته مو اپلوډ کړې وه. ډېرو اوریدونکو مثبت نظرونه پرېښي وو، ورڅخه مننه کوو. نن هم یو ټولنیزه موضوع غوره کړې ده. په ټولنه کې د کوچنیو ماشومانو روزل د اخلاقي پلوه. نو په دې به بحث کوو او وایو به چې زموږ د ټولنې ځینې ماشومان ولې بد اخلاقه دي، ولې اخلاقي ضعف لري، څنګه کولی شو اخلاقي روحیه ورکړو، او کوم لاملونه دي چې د دوی په بد اخلاقۍ کې رول لوبولی دی. نو لومړی وار به جلبل صاحب خبرې وکړي، وروسته به بیا په ګډه بحث کړو. مهرباني جلبل صاحب. ډېره زیاته مننه. بسمل صاحب لیدونکو ته به سلامونه وړاندې کړو. ښه موضوع ټاکل شوې ده دا ځل، ځکه په زموږ په ټولنه کې سترې ستونزې له همدې وړو ستونزو پیل شوې دي. مثلا یو څوک دا خبرې کوي چې په ټولنه کې خو سترې ستونزې شته، لکه مثلا که اوسنۍ ټولنه وګورو، دلته فساد دی، دلته خیانت دی، دلته ظلم دی. دا ټول مونږ تاسو وینو چې شته. ولې شته ده؟ که مونږ او تاسو له دې ناورینونو نه ځانونه باسو، لومړی به هغه ستونزو ته ځانونه راسوو چې دا له کومه نه راپیل شوي دي. مثلا که نن یو ځوان پورته کېږي، هغه وژنه کوي، یو بل څوک پورته کېږي، هغه خیانت کوي. دا ټول په هغه حالت کې کړی شوي دي چې دا څوک چې دا کار سرته رسوي په حقیقت کې همدغه کس سم روزل شوی نه دی. که سم روزل شوی وای نو دلته به داسې نه وای شوي. نو دا ځل د ماشومانو د روزنې اړخ دی، دا ډېره ښه موضوع ده، ځکه زموږ او تاسو ټولنه جنګونو وهلې ده، او کومې ټولنې چې جنګونه تېر شوي وي په هغه کې دا ټولې ستونزې وي. نو چې شته له دې حالاتو نه به د ایستلو لپاره کار هم کوو چې داسې وکړو. زموږ او تاسو په ټولنه کې ماشومان که د اوس بهر موږ او تاسو لاړ شو، دلته به ډېر ماشومان موږ او تاسو ووینو چې په خړو خاورو کې لګیا دي، هغه په داسې شیانو باندې لګیا دي چې کاش نه وای داسې شوي. نورې ټولنې پرمختللې ټولنې داسې نه دي چې زموږ او تاسو نه، ډېرې داسې ټولنې شته چې زموږ او تاسو د کورنیو اقتصادي وضع کمزوري دي، خو هغه په نشت امکاناتو خپل ماشومان ښوونځیو ته لیږي، روزنتونونو ته یې لیږي، تر څو یو ښکلي فکره انسان ترې جوړ شوی وي. ما بسمل صاحب په دې باندې یو څو لیکنې هم کړي دي، داسې به نه وایم چې ښې به وي، خو یو څو لیکنې مې په دې باندې کړي دي چې ماشومان څنګه له دې ناورینونو نه راوباسو، څنګه د ټولنې ته فکري ښکلا ورکړو. دا خبره مې هلته هم کړې ده چې زه یوه ورځ په یوه حجره کې له ځینو کسانو سره ناست وم، بیا هغې کې یو کس خبره کوله چې پلانې ورونه چې دي هغه په خپلو منځونو کې سره بیلیږي، سره د دې چې پلار یې هم ژوندی دی. دا زموږ او تاسو په ټولنه کې مثلا یوه بده خبره بولي چې پلار یې ژوندی دی او خپل ورونه دې سره بیلیږي. بیا یو بل کس ورته وویل چې کله چې د دې کور سامان سره بیلولو زم په هغه ځای کې ناست ومه، نو مونږ هغه کسانو چې د کور سامان مو سره بیلولو، ویلې کله مو چې د کور ټول سامان بیل کړو، دوه شیان اخر ته پاتې شول، چې یو د همدې کور یو سپی و او بل یې پلار و. ویلې ما د کشر ورور ته یې وویل چې ته څه شی غواړې؟ هغې وویل چې زه سپی غواړم، پلار نه غواړم. نو زه په د حجره کې چې ناست وم ډېر له ځانه سره خفه شوم، ځکه ما ویل که دې پلار په دې خپل زوی باندې خواري کړې وای، سمه روزنه یې ورکړې وای، اوس به د یو سپین ږیري پلار دومره تحقیر نه کېدلی. ځکه دا مونږ داسې نه شو ویلی چې دا ماشوم یا دا ځوان چې اوس شوی دی چې دا غلطیانې کوي، دا ټول مسؤلیت مونږ په دې کس ور اړوو. دا داسې نه ده، ځکه کله که مونږ یو څوک ښه روزلی شوي نه دی، یو احساس نه دی ورلېږدلی، یو ښکلی فکر نه دی ورلېږدلی، ستونزه له همدغه ځایه پیل شوې ده. وصال صاحب هم خپل نظر څرګند کړي. مننه بسمل صاحب. لومړی خو لیدونکو سلامونه ومنئ، نیکې هیلې، خوښ یو چې یو ځل بیا راغلي یو په یوه ټولنیزه موضوع خبرې کوو. جلبل صاحب خبرې وکړې، تر ډېره کلي خبرې وکړې، داسې خبرې وکړې چې
ماشوم لویوالي ته ورسیږي لکه پایلې یادې کړې راځم لږ جزوي غږېږم ځکه چې موضوع دلته په ټولنه کې زموږ د ماشومانو اخلاقي روزنه ده یا د دوی اخلاقي ضعف دی چې زموږ مشران دوی په اخلاقي ضعف معرفي کوي مثلا دا کار د ماشوم لپاره په بد اخلاقۍ دلالت کوي اول به راشو یو څه به د ماشوم لپاره اخلاق واضح کو مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې بسمن صاحب ډېرې داسې خبرې شته یا ډېر موږ داسې جوړ شوي یو په ذهني لحاظ چې هغه به اخلاقي ضعف به نه وي بلکې د اخلاقو یوه برخه به وي ماشوم دپاره به پکار وي چې داسې وکړي خو زموږ مشر هغه په اخلاقي کمزورتیا بولي هغه ته ماشوم ته بد اخلاقه که ماشوم خپل د حق غوښتنه وکړي جرأت وکړي مثلا د مشر په مخ کې د ماشوم خبرې کړل دا په خپله په دې ټولنه کې د ماشوم په بد اخلاقۍ داسې معرفي کېږي چې دا ماشوم بد اخلاقي وکړه حال دا چې دا بد اخلاقي نه ده بلکې دا د ماشوم په روزنه د ماشوم په روحیه چې د ماشوم څومره جرأت لري څومره جرأتي روزنه پوهه دلالت کوي هغه یو چا خبره راته کړې هم فکر کوم جلبل نه مې اورېدلې وه چې په یو ځای کې یو ماشوم اوس خو ماشاءالله به ووایو چې خصوصي لیسې تر ډېرې زیاتې دي او نسبت ډېر مثبت تغییرات راوستلي دي د ماشومانو په اخلاقو کې په ټولنیز ژوند کې چې په یو ځای کې سپینګیري ناست دي او د خصوصي لیسې یو زده کوونکی دا د خصوصي لیسې د بس نه راکوزیږي او په د سپینګیریو سلام اچوي سپینګیري په خپل منځ کې وایي چې او دا د چا زوی ده او دا د پلوني زوی ده او یا دا حیا یا دا دومره شو چې موږ ته سلام اچوي یعنی زموږ جهالت دې حد ته رسېدلی دی چې سلام هم په بد اخلاقۍ کې مشرانو حساب اوس که دلته موږ په دې بد اخلاقي نه غږېږو مثلا دا بد اخلاقي نه ده دا عین اخلاق دي یو ماشوم باید په دې ډول وروزلی شي که چېرته یو ماشوم په دې ډول وروزلی شي نو موږ به ماشوم رښتیا اخلاقي روزلی وي هغه ته به مو اخلاق ورښولي وي بله خبره د ماشومانو بد اخلاقي ماشوم رښتیا هم هغه پخوانی خبره به یاده کړو چې ماشوم د شنې لښتې مثال لري که نه هر طرف ته چې کږوي کږېږي ماشوم چې ماشوم دی نو ذهنا او فکرا هم ماشوم دی موږ لکه دا ډېر تحلیل نشي کولی ډېر درک نه لري موږ ځنه شیونه په معاصر وخت کې چې تر ډېره لکه پخواني ماشومان نه وو اشنا خو اوسني ماشومان اشنا دي ډېر داسې خبرې دي مثلا ښه مثال فیسبوک دی فیسبوک یوه داسې هغه وسیله ده چې ډېر منفي اغېزې هم لرلی شي او ډېرې مثبت اغېزې هم لرلی شي خو په مجموع کې په پښتني ټولنه کې دا افراط کړل دا ډېر دي یعنې پښتون فکره خلک په هر څه کې یو څه پښتانه افراطیان دي نو په همدې ډول ماشوم هم دی موږ په ډېرو مسایلو کې ماشوم له ډېرو ښو کارونه رامنې کړی دی یا د ده سترګې د هغې په مخ تړلې دي په دې وجه چې که چېرته ماشوم دا وویني نو په دې کار کې افراط کي یا هغه منفي ځای ته رسېږي په دې وجه مو په ده یوه وسیله هم بند کړې ده هغه ښېګړه هم د ماشوم له سترګو پټه کړې ده نو د دغې دا خپله اوس د بد اخلاقۍ یو لامل کېدای شي دا سمه ده چې د بد اخلاقۍ لامل کېدای شي خو موږ باید دې ته چوکاټ ولرو ماشوم مخکې له مخکې په داسې مسایلو پوه کړو په دیني لحاظ په ټولنیز لحاظ په فرهنګي لحاظ مثلا د کورنۍ دود په
کلي کې په ټولنه کې رسم رواج دین مثلا تر دې حده ښه کار دی ماشوم ته سپارښتنه وشي چې دا کار تر دې حده وکړه خو له دې وروسته ګناه دی له دې وروسته په ټولنه کې د خلکو په نظر کې سړی سپکېږي یو څه حدود او چوکاټ باید وټاکلی شي. مننه صاحب صاحب جلبل صاحب زه به له ابتدا نه پیل کوم. زه فکر کوم ماشومان به د ناپوه پلارانو له وجې بد اخلاقه لویېږي او زموږ په ټولنه کې کله چې ماشوم په خبرو راځي نو موږ ورته وایو مثلا که په حجره کې یو څو زموږ خپلوان راټول وي یا په کور کې چې زموږ ماشوم خبرې زده کړې دي فلاني ته کنځا وکړه د کنځا دوی ته دا خوښوي. د ټولنې د خبرو پیل په کنځاو کېږي د ماشوم خبرې چې زده کېږي. یا تاسو به لیدلي وي کله چې فزیکي جوړښت مکملوي یعنی لاسونه او پښې ودرېږي او مثلا حرکت کولی شي بیا موږ یو بل ماشوم ورته راپاڅوو ورسره بده غېږه ورسره دا لاندې کا او مثلا دې ته غوږ ته ګوتې وروړه سر ته ګوتې وروړه. د پښتني ټولنه کې دا مسایل یعنی په لومړی کې په تشدد او په ظلم اموخته کوو وروسته یې باید بیا بد اخلاقي او فساد ورښایو. مثلا ماشوم ته دروغ کوو دا کار وکړه زه درته له ښاره بایسکل راوړم دا کار وکړه تا ته بوټونه اخلم خو په حال کې ورته راوړې نه ده ته په لومړیو کې دوکا او دروغ ور پیشکاري کوي. که تاسو فکر کړی وي موږ ماشوم ته کله چې راغواړو چې راشه که بیا ماشوم ته موټی نیسو او ورته وایو چې خواږه دی راسره راځه خو چې راشي نیسو او خواږه نه وي یعنی دی په لومړیو کې د ذهن دغه اخلي دغه د لکه د چې خبره وکړه چې ماشوم لکه شنه لخته ده یا سپین کاغذ دی په لومړیو کې دغه د اعصابو دغه سپینه پاڼه په دوکا او دروغو ته مایل کړو دوکې ته مو مایل کړو یعنی په حقیقت کې بد اخلاقي موږ ورښایو. په نورو ټولنو کې که موږ مثلا بهرني فلمونه د نورې نړۍ یا سریالونه وګورو د ماشوم سره داسې سلوک کېږي لکه لوی لکه یو شخص یو 18 کلن 19 کلن 20 کلن ځوان هغه چې ورته وایي چې بایسکل درته راوړم نو ورته راوړي او چې په وس کې نه وي ورته وایي چې دلایل ورته وایي هغه مور او پلار یې قانع کوي خو موږ هېڅکله ماشوم ته داسې نه دي ویلي هر وخت په دوکا او په دروغو اموخته کوو. نو ابتدا د بد اخلاقۍ همدې ځای نه شروع کېږي چې کله په لومړیو کې ماشوم لویېږي دته کنځا ورښایو بیا دروغ ورښایو دوکه ورښایو بالاخره دا چې لوی شي حتمي دی چې دا ماشوم یو بد اخلاقه ځوان یو بد اخلاقه شخص جوړیږي او په ټولنه ته د ګټې پر ځای تاوان رسېږي. بالکل بسمل صاحب دا خبره نه مو یوه چې لیکلې او د آداب زده کړه. زه په یو ځای کې ناست وم یو د پلار سره یو ماشوم راغلو ما خبرې ورسره کولې هغې هېڅ هم نه ویل نو پلار ته یې ما وویل چې د دې ماشوم خو تا جرأت وژلی دی ده ویل دا که اوس نه زما او ستاسو په مخ کې خبرې کوي دا بیا بد اخلاقه سترېږي زما غوندې د یو سړي زوی باید بد اخلاقه نه وي. په همدې وخت کې یو بل ماشوم راغلو د دې ماشوم غوږ ته یې ګوتې وروړې نو دې ماشوم وویل چې د بل ماشوم ته یې وویل چې غوږ دې را باندې خوږ کړو خره نو پلار یې راپاڅېدو ما ته یې ویلې دا د خره زوی د سپي زوی د سیډر زوی دې ولیدو چې دومره بده خبره یې وکړه نو ما ورته وویل چې رښتیا هم دا د سپي زوی دی د خره زوی دی او د سیډر زوی دی ځکه پلار یې همدا سړی و. اوس دلته د ماشوم کنټرول موږ په دې ډول کوو که ماشوم یوه کنځا وکړي موږ لس کنځاوې ورته کوو چې داسې دې ولې کړي دي یعنې مثلا هغه ماشوم په دې تحقیرو چې هغه له موږ نه وډار شي او دا یې حل لاره نه ده. دویمه خبره که موږ او تاسو په د خپله ټولنه کې اوس وګورو تر یې اوسه پورې ماشومانو ته چې له بازاره څوک چې شی راوړي هغه یا توپک ده یا تمنچه ده د خپلو کورونو ته ماشومانو ته راوړو یا ټانک دی دا ورته راوړو یا په د کلي کې که موږ او تاسو خپل ماشومان وګورو هغه د لښته ورسره وي یو کتک ورسره وي هغه بل ماشوم ته ورنیسي ټوپک دی ټانک هغه اکټونه کي او ویستل دي که د دې په ځای موږ او تاسو خپلو ماشومانو ته
رنګیز کتابونه او مجلې راوړو. مثلا که یو مجله یو کتاب داسې راوړو چې په هغه کې د سمندر عکس وي، په هغه کې د غوا عکس وي، په هغه کې د چرګ عکس وي، په هغه کې د یوه ښې ودانۍ عکس وي، د دې په ځای چې دا د ټوپکو او د دې وسلو او د ټنګونو نومونه زده کړي، له ماشوم نه موږ او تاسو باید په لومړي سر کې درس ونه غواړو. که موږ یو کتاب ورته راوړو ورته ووایو چې دا څه شی دی، هغه عکس ویني وایي دا غوا ده، بس غوا نوم او د غوا عکس د ماشوم ذهن ته لاړو، همدا یې د زده کړې پیل دی. که بیا ووایو چې دا څه شی دی، د سمندر دی، دا د ذهن ته ځي، یوه ښه وداني وویني، د دې په ځای چې دا د خپل هېواد هغه ړنګ ځایونه وویني، که موږ د یوه هېواد د یوې ښې ودانۍ عکس ورکړو، له ده سره شاید یو احساس هم پیدا شي چې زه باید په خپل هېواد کې موږ هم همداسې ودانۍ ولرو. یا که دا پیدا نه شي، دا تجسس به ورسره پیدا شي که نه، چې د دلته ښې ودانۍ ولې شته، د زموږ په هېواد کې ولې ښې ودانۍ نشته. نو ماشوم به موږ او تاسو له ماشومتوبه په تجسس او په پلټنه راستر کړی وي، او بالاخره به دا اړخونه ښه شوي وي، او اخلاقي اړخ به هم د دې ماشومانو ښه شوی وي. بل په غیر مستقیم ډول یو ماشوم بد اخلاقه کېدای شي. مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې د ماشوم د پلار د مشر ورور برخورد په کورنۍ کې، د خبرې په کورنۍ کې، مثلا کومې خبرې چې موږ او تاسو د همدې ټولنې خلک یو، خپل ورونه خپل پلاران وینو کوم ډول خبرې چې دوی کوي، مثلا د خپلې ښځې سره په کومو الفاظو غږیږي، مثلا د غلطۍ په وخت کې څه ډول الفاظ یو چاته وایي، یا هغه په ټولنه کې سلوک د چا سره برخورد، هغه د هغې بیان په کور کې. ماشوم په کور کې ناست دی، دا پلار ویني، ورور ویني، ګوري، اوري، ماشوم زده کوي. دا چې خبره وکړه مثلا یو پلار خپلې مېرمنې ته په یوه کوچنۍ تېروتنه غوسه کېږي، هغې ته غلط الفاظ کاروي، هغه ماشوم خو یو زوی خو یې ناست دی که نه، هغې هغه خپل ذهن ته هغه بله خبره بسمل صاحب دلته دا هم ده چې ماشوم یو کار کوي، موږ ورته وایو چې دا ما کوه ګناه دی. ماشوم په ګناه څه پوهېږي؟ ماشوم ته داسې ووایي چې که دا کار دې وکړو، ستا هغه کتاب، ستا هغه قلم، ستا هغه موټر چې ما درته راوړی دی هغه درنه اخله. ځکه ماشوم په ګناه څه پوهېږي چې ګناه څه شی وي. موږ له ماشومتوبه داسې د یو ویرې تر تسلط لاندې ماشومان راسترېږي که نه. دویمه خبره ده، که موږ ماشومانو ته لږ رول ورکړو د کورني ژوند کې که نه، مثلا بیګا ته د ما سره 2 نفره مېلمانه راځي، په خوږه خوله ورته وایي ګلابه ګله ته څه وایې چې څه شی صحیح دی چې هغې ته یې پخه کړو. یعنې ماشوم ته به مشوره، هغه به د ځان سره هم داسې یو احساس ولري چې د زم د دې کورنۍ غړی یم. یا مثلا موږ په خپلو کورونو کې یوه غوا، یوه وزه، د خپل پټي یوه ونه د دې ماشومانو ته په نوم کو. مثلا که موږ په خپل کور کې 15 ونې لرو، یا په خپل پټي کې د کور 15 ماشومان دي، هر یو ماشوم ته ووایو چې دا ونه ستا، دا ستا او دا ستا. هر ماشوم به خپله یوه بدنۍ لوټه له ځان سره اخیستې وي، خپلې ونې ته به اوبه ور اچوي. خپل ماشوم به د ونې نه یوه هغه وزه، غوا چې هغه د ونې ته توان رسوي، هغه به ترې بل خوا کوي، ځکه د دې لپاره دا ونه به د ده په نوم شوې وي. هم به د دې احساس وکړي چې زه په د خپل کورني ژوند کې کوم شیان لرم، او هم به د دې شیانو په ارزښت پوهېدلی وي. د دې په ځای چې یوه ونه ماته کړي، د دې په ځای چې یوه غوا په لښته ووایي، بلکې د دې په ځای به یې ساتنه هم کوي. بله د اصلاح لاره یې په ماشومتوب کې په کورنۍ کې ښوونځي ته لیږل، او هلته استادانو ته دا پکار دي چې هغوی ته د ژوند د مینې او د انسانیت فکر ورکړي. بله ورځ یو استاد راته کیسه کوله، د رسم ساعت و ویلې، ما شاګردانو ته وویل چې داسې یو څه رسم کړئ چې ستاسو په ذهن کې وي او تاسو ته ښه وي. چې کله یې کتابچې راواخیستې، ټول چا ټوپک و، چا هلیکوپټر و، چا رینجر و، چا بم و، چا مثلا یو سړی چې ټوپک ورسره دی، ټولو دا رسم کړي وو. یعنې د دې نه معلومیږي چې موږ په لومړیو کې ماشوم د تشدد تر مسلطې لاندې ستره وو. که تاسو فکر وي کله چې موږ ماشوم بهر جنګ وکړي، نو کور کې پلار ورته وایي چا سره بد وي، مثلا پلاني تربور یو تره یو تربور سره هغه ماشوم سره یې بد وي، هغه ورته وایي ته ولې ترې راغلې،
مثلا ساته په تیږه ولې نه ویشتو، ته باید هغه څمله وې، هغه باید در باندې بر نه شي او هغه باید ووهې کور ته راځه یو کوتک در سره وړه. یعنې فکر دا ورکوو چې تل له تشدده داسې نه ورته وایي چې کومه خبره وه خیر دی دغه ستونزه نه وه، دا د جنګ خبره نه وه، د جنګ خبر، یعنې سوله ییز فکر نه ورکوو. غواړو داسې لوی کړو چې یو د تشدد ولا انسان. دا خبره تا د ښوونځیو وکړه که نه، موږ او تاسو درې واړه دا اوس هم په ښوونځیو کې استادان یو یا په همدې ښوونځیو کې د زده کوونکو او د همداسې ماشومانو سره مخ کېږو که نه. زه دا خبره په ټولو استادانو ته چې په هر ښوونځي کې یم دا خبره ډېره ورته کوم چې دا خبره هم موږ او تاسو په ټولنه کې خلکو رد کړه چې چېرته دب هلته ادب، بیرته بیا هم خلکو ومنله چې دا خلک ولاکه اصلاح کې چې دب نه وي. دا خبره هم تر یوه بریده به ښه وي، خو که یو کس یو ښوونکی په خپل درسي بهیر په خپل احساس او په خپل فکر بریالی وي، ولاکه دا یې ټولګي ته لښته او سپړ په ښوونځي کې زده کوونکي ته مه ورکوه او دا زده کوونکی به همداسې ډېر ښه روزلی کېږي. زموږ او تاسو په ښوونځیو کې اوسنی یا ځینې ښوونکي که موږ او تاسو یاد کو، هغه تر دې چې زه څو ځایه داسې خبر شوی یم چې یو پلني ښوونکي په پلني زده کوونکي باندې لاس مات کړی دی، ګوته یې پرې ماته کړې ده. هغه د حمزه بابا نه که موږ او تاسې راپیل کو، حمزه بابا ښوونځی نه دی لوستی، هغه د همدې وجې چې کله په ښوونځي کې د ټالۍ یا زنګ وهلی کېدو، حمزه بابا به ورته ویل چې اسرافیل علیه السلام بیا شپېلۍ ووهله، ځکه دومره بد دی دا ذهن ته. دا خو ماشوم دی، که ته یې واورسې یوه څپړه ویر کړې ماشوم ته، هغه ماشوم له تا نه هیر هم دی، د هغه ماشوم ټوله شپه ټوله ورځ هماغه څپېړه په ذهن کې ده چې زه به بیا ښوونځي ته ځم، ښوونځي کې به بیا ماته څپېړه راکولی کېږي، که نه هغه بدې انګازې ورسره کوي. که چېرته ماشومانو ته ماشوم مثلا بوټ او څپلۍ به یې چپه پښه کړي وي، یو ښوونکی هغه دی چې هغه کیني ورته، هغه سمې کړي، هغه پیزه خیره نه ده لمن پسې راواخله، هغه صفا کړه، هغې سر غلط دی هغه ښکلی پرې برابر کړه، په سر نه لاس پرې تېر کړه، یوه خوږه خبره ورته وکړه، او دغه ماشوم به په ټول ښوونځي کې له همدې ښوونکي سره ډېره مینه لري، ځکه مینه یې ورکړې ده. نو موږ او تاسو د خپلو ماشومانو لپاره که په کورونو کې وي او که په ښوونځیو کې وي، که چېرته د خپل چلند کې نرمښت راولو، انشاءالله یو مثبت بدلون به راغلی وي. امام صاحب هم بل قول دی، وایي د خپلو زده کوونکو سره داسې چلند وکړئ لکه چې تاسو یو څوک ووینئ چې دا به یې پلرونه وي. نو خلاصه د دې بحث دا شوه چې پلرونو ته او هغه استادانو ته چې هغه ماشومان یې تر روزنې لاندې وي، ماشومانو ته یو ډول د مینې او انسانیت او نرمښت احساس ورکول دي، او پلرونو ته دا له پلرونو څخه دا غوښتنه ده چې ماشومانو ته یو ډول جرأت ورکړي، دوی ته یو په کور کې یو کوچنی مسؤلیت ور وسپاري، هغوی ته د قناعت او ډاډ خبرې وکړي، له هغوی څخه مشوره وغواړي، هغوی داسې وګڼي چې د کور یو غړی دی، یو د کور په کارونو او مسؤلیتونو کې دخیل وګڼي. داسې ونه کړي چې دوی نه دا جرأت او دا فکر سلب کړي، یعنی دوی د په ځان باوري پاتې نشي. له بله پلوه بسمل صاحب، زموږ او تاسو ټولنه ډېره ښکېل ده په دغه بدبختیو کې، خو پکار دا ده د پلرونو لپاره، د استادانو لپاره، د مشرانو لپاره، د ماشومانو د میندو لپاره، مثلا که موږ په رادیو خلاصوو، که تلویزیون خلاصوو، د بدبختۍ خبر اورو، همدا ډول په ټولنه کې د جنګ خبر اورو، د دعوې خبر اورو، د تربور خبر اورو. زموږ ماشوم دلته هم متاثر دی. نو کله چې ماشوم له پلار سره کینی، له مور سره کینی، له ورور سره کینی، ښوونځي ته ځي، له استاد سره مخامخ کېږي، نو دغو ته پکار دي چې د ماشوم سره په دې خبرو ونه غږېږي، ماشوم ته یوه نوې لاره وښیي. مور او پلار ته، ورونو ته پکار دي چې د ماشوم په مخې ته یا د کوم ځای کې چې ماشوم موجود دی، د بدبختیو خبرې د دوی په مخ کې ونه شي. نو دا کیدای شي چې زموږ د راتلونکو ماشومانو د اصلاح او د اخلاقو د پوره کېدلو وسیله وګرځي. مونږ او تاسو به خپله خواري کوو، هم به
ذهنیتونه جوړو، او کله چې ذهنیتونه جوړ شي د دې نخوالو نه راوتلی شو، د همداسې یوې ورځې په تمه چې له دې نخوالو نه خلاص وو، د ماشومانو لپاره مو ټول هغه سهولتونه چې نوره ټولنې لري موږ او تاسو هم ولرو. د لیدونکو ته به هم خبره وکړو چې دا ځل مو همدا خپرونه تر همدې ځایه وه، تر راتلونکي بلې خپرونې لپاره مو په الله سپارو، مخې ته مو ګلونه.